قدرمنو او زړه څاره نږدې اورېدونکو سلامونه مینه او نیکې پیرزوینې مې ومنې هیله ده روغ او جوړ به یاست. قدرمنو اورېدونکو یو ځل بیا د شاهین داستان په خپرونه کې ستاسې کوربه محمد رسول زری در حاضر یم. قدرمنو اورېدونکو تاسې د دې داستان پرلپسې برخې له همدې څپې څخه هره ورځ په مسلسل ډول اورئ. نن درته د همدې داستان نه 13مه برخه در اورومه. تر دې وړاندې تاسې د دې داستان 18مه برخه اورېدلې وه. هلته مو اورېدلي وو چې بدر بن مغیره ته خبر ورسېد چې ابو عبدالله له فردیناند له زندانه تښتېدلی دی او زغل هغه سمدستي د لوشه والي ټاکلی او په مناسب وخت کې به تخت او تاج هم ور وسپاري. بدر د دې خبرې په اورېدو له ناکرارۍ سره جوخ سمدستي زغل ته لیک ولیکه چې په ابو عبدالله باید دومره ژر باور ونه شي. خو زغل یې د لیک ځواب هغه وخت ورکړ چې اوبله برخه تېرې وي. ابو عبدالله یو ځل بیا خپل مکاره څېره ښودلې وه او لوشه یې غلیم ته سپارلې وه او له فردیناند سره یې یو ځل بیا معامله کړې وه. بل خوا فرانسې هم پر فردیناند یرغل کوو خو دوی ورته د سولې وړاندیز وکړ او دواړه کفري هېوادونه مسلمانانو ته یو موټی شو او فردیناند ته یې د مرستې لپاره 100,000 تنه فوز او 10 سمندري بیړۍ وسپارل. دا زیغري د شهادت وروسته فردیناند مالقه ونیوله. بالاخره فردیناند بیغه خپل مرکز وټاکه او د الپ کسرا ټولې کلاګانې یوه له زغل څخه ونیولې. دا چې وړاندې په داستان کې نور څه پېښېدونکي دي، آیا بدر بن مغیره څه کولی شي او که څنګه، دا به راسره په نننۍ خپرونه کې واورئ. بشیر بن حسن د بدر بن مغیره په ټپي مټ پټۍ تړل چې منصور کوټې ته راننوت. بدر پوښتنه وکړه، منصوره ته تر اوسه نه یې تللی؟ منصور وویل، زه له کلا نه وتلم چې هغه راغی. بدر وویل، زغل پخپله دلته راغلی؟ منصور وویل، هو هغه په لاندې کوټه کې ناست دی. بدر ورزیاته کړه، له هغه سره نور څوک دي؟ منصور ورته وویل، ابو محسن دی. دوی له ځانه سره څو تنه سپایان هم راوستي وو خو زموږ ملګرو د پله په اخوا کې درولي دي. بدر ورزیاته کړه، دوی خو به څه شکایت نه وي کړی؟ منصور وویل، زغل په دې اړه پریشانه و خو ما هغوی ته په دې ډاډ ورکړ چې دا یو عام حکم دی. څرنګه چې ستاسو راتګ ناڅاپي و موږ خپلو ملګرو ته ستاسو په باب ځانګړی هدایت نه و کړی. بدر وویل، تا هغوی ته وویل چې تا زما لیک دوی ته ورور؟ منصور وویل، هو ما لیک هم ورکړ خو هغه د لوستلو نه پرته بیرته ماته راکړ. هغه ویل چې دومره لرې راغلي یو اوس مخامخ خبرې غوره دي. بدر وویل، تا هغوی ته ونه ویل چې د ملاقات په صورت کې به زموږ ځواب هماغه وي چې په لیک کې مو لیکلی؟ منصور ورزیاته کړه، هغه دومره په اندېښنو کې ډوب دی چې ما د دې خبرې کول مناسب ونه بلل. بدر وویل، ما له دې ملاقات نه ځان بچ کول غوښتل. په هر صورت اوس مجبوري ده، مګر تاسو دواړه له ما سره اوسئ. که ما په خپل مسؤلیت کې غفلت کوه لارښوونه راته کوئ. لږ ځنډ وروسته بدر، بشیر او منصور د غرنۍ کلا په یوه پراخه کوټه کې له زغل او ابو محسن سره ستړي مشي کوه. کله چې له رسمي روغبړ او پوښتنو ځوابونو نه وزګار شول په کرسیو کېناستل نو زغل لږ ځنډ سر په ګریوان په چورتونو کې ډوب شو. بیا یې سر اوچت کړ، ویې ویل، تا ته به معلومه وي چې زه ولې راغلی یم. ما ستا د ځواب انتظار ونه کړای شو. ستاسو بڼې دا ښیي چې تاسو له مانه خفه یاست. زه د خپل ځان د بې ګناهۍ ثابتولو لپاره دلته نه یم راغلی. زه افسوس کوم چې حالاتو ماته له تاسو سره د مشورې فرصت رانه کړ. تاسو به فکر کوئ چې ما بزدلي وکړه خو خدای شاهد دی چې له ما سره د خپل سر ساتلو پروا نه وه. زه اوس هم ځان په ژوندیو کې نه شمارم. زه د دې لپاره دلته راغلم چې درته ووایم ما هغه وختونه وغورځوله چې زما مټ غوڅ شو. کاشکې ماته د دې پته څو کاله وړاندې وای چې د سمندر د اوبو د درولو لپاره د شګو بندونه څه نشي کولی. زما اټکلونه غلط وو او زما په څیر د غلط اټکل خاوند د قوم د قیادت حق نه درلود او ستاسو په وړاندې زه د پښیمانۍ له اوښکو پرته بل هیڅ نه لرم. زه پوهیږم چې ته به ما معاف نه کړې. پر ابو عبدالله اعتماد داسې ګناه ده چې زه په خپله ځان نشم بخلی. زما ضمیر به تل ما ملامتوي. ما د فردیناند اطاعت هغه وخت قبول کړی چې زما پر دې باور شو چې نوره قرباني ورکول بې ګټې ده. زموږ هوا ککړه شوه او دښمن له څلورو لوري راګیر کړي یو. د قوم یوه برخه د دښمن پر غلامۍ قانع شوې
او هغوی چې ازادي غوښتونکي وو اوس هغوی هم دا احساسوي چې د مقاومت او ثبات زغم ختم شوی. زما په مخ کې 2 لارې وي. یوه دا چې د فردیناند غلامي ومنم او د پاتې لږ او ډېر مسلمانانو ژوند له تباهۍ بچ شي. بله دا چې یوه داسې جګړه جاري وساتم چې نتیجه یې له ماتې پرته بل هیڅ نه وي. په دې صورت کې کمړ وی هم نوم به مې له داغه ساتلی و. خو ما داسې احساس کړه چې زما دا عمل به د اندلس او غرناطې د مفتوحه سیمو د مسلمانانو له حال او راتلونکي نه د سترګو پټولو په معنا وي. زما ملاتړ کوونکي د ګوتو په شمېر مسلمانان به یوازې 100 کاله آزاد اوسي، خو پاتې په لکونو نور مسلمانان به چې ازادي یې لوټل شوې د دښمن د انتقام په اور کې لوله پش. امکان لري چې د امن د راتلو نه وروسته که هغوی بیا راپورته شي او پروردګار د دوی د لارښوونې لپاره یو غوره انسان راوسته. په هر صورت د ځان په اړه زما باور شو چې که د دې ګډوډۍ په حالت کې ما هغوی په جګړه کې وساتل نو د تباهۍ ورځ به یې نوره هم رانږدې شي. زما د قوم په رګونو کې یوازې 100 څاڅکي وینه ده. کله چې هغه هم وبهیږي نو له هغوی سره به هم زما په څېر له پښیمانۍ پرته بل هیڅ نه وي. زغل چې دا خبرې وکړې چوپ شو. بدر بن مغیره ته یې وکتل. هغه چوپ و. لږ ځنډ وروسته زغل وویل مګر داسې ونه ګڼې چې زه له تا او ستا له سرښندیو نه مایوسه یم. ته د غرناطې او اندلس د مسلمانانو وروستی امید یې. زما باور دی چې یوه ورځ به دا دره زموږ د قوم وروستی کلا وي. خو نن وخت ستا د پوره تیاري په خاطر لازمه دا ده چې نصرانیان له دې ځایه لرې بوخت وساتل شي او د دې هدف لپاره زه زغل تر دې ځایه وویل او چوپ شو. بدر وویل هوکې وایه که نه ولې چوپ شو؟ زغل زړه نازړه وویل چې ما فردیناند په دې قانع کړی چې شاهین موږ جګړې ته راکش کړي وو. اوس که هغه ستا د سیمې ازادي ومني ته به د غرناطې د خلکو سره څه کار نه لرې. بدر وویل تا خو به هغه ته دا نه وي ویلي چې زه ژوندی یم؟ زغل وویل نه، ما هغوی پر دې ډاډه کړي چې ستا نایب به زما له هدایت نه سر ونه غړوي. بدر وویل نو تا د فردیناند له لوري د دوستۍ پیغام راوړی؟ زغل وویل د خدای په خاطر زما په نیت شک مه کوه. زما مطلب دا دی چې تاسو د تیارۍ فرصت ترلاسه کړئ. ما تا ته د فردیناند لیک راوړی دی. زغل دا وویل او د چپنې په جیب کې لاس ننویس یو لیک راوویس او بدر ته یې وړاندې کړ. بدر بن مغیره لیک بشیر ته ونیو ورڅه ویې ویل ته یې ولوله. بشیر په درانده غږ د فردیناند لیک ولوست. د سلطان زغل په سپارښت موږ منصور بن احمد او د هغه د ملګرو په لوري د دوستۍ لاسونه ور اوږدوو. د یو اوږده جنګ نه وروسته موږ د اندلس د عیسویانو او مسلمانانو په منځ کې د سولې او امن ضرورت احساسوو او موږ هیله لرو چې زموږ یو غیرتي دښمن به زموږ د سخاوتمندانه وړاندیز نه وروسته د امن په ټینګېدو کې زموږ سره مرسته وکړي. د سولې لپاره زموږ وړاندیز دا دی: لومړی د تدمیر او ولیشیر د غرونو ترمنځ سیمه چې د شاهین د وادي په نامه مشهوره ده دا به خپلواک او آزاده سیمه وي. د دې سیمې د خلکو دا حق دی چې منصور بن احمد او یا هر څوک وغواړي خپل واکمن یې وټاکي کولی شي. دویم د بهرني یرغل په وخت کې به موږ د دې سیمې سره په ګډه دفاع کې مرسته کوو. د دې بالکل سخاوتمندانه وړاندیز نه وروسته یوازې دا غواړو چې زموږ د شمالي او ختیځو سرحدونو هغه کلاګانې چې تر اوسه پورې د منصور بن احمد تر قبضې لاندې دي موږ ته د بیرته راکړل شي او موږ ته دا یقین راکړل شي چې په راتلونکي کې به منصور بن احمد او یا د هغه پر ځای ټاکل شوی بل څوک زموږ د پاچاهۍ پر سرحدونو برید نه کوي. له دې نه پرته به هغوی د اندلس او غرناطې د پاچاهیو په سیمو کې چې اوس زموږ حلیفان دي څه مداخله نه کوي او زموږ پر خلاف به د کوم باغي مرسته نه کوي که هغه مسلمان وي یا عیسوي. د فردیناند د لیک له لوستلو وروسته بشیر بدر ته وکتل. د نورو ټولو سترګې هم د بدر په څیره ګنډلې وې. بدر بن مغیره سر اوچت کړ، خپلو ملګرو ته یې وکتل او ویې ویل منصوره ته په دې اړه څه وایې؟ منصور بشیر ته وکتل او بیا د بدر په خوا مخ واړوه ځواب یې ورکړ که ستا مطلب دا وي چې زه د اندلس د مسلمانانو د امیدونو جنازې ته اوږه ورکولو ته تیار یم که نه نو زما ځواب نه دی. بدر وویل بشیره ته؟ بشیر ځواب ورکړ که ماته دا هم معلومه شي چې زما د قوم بیړۍ ډوبیږي هم نو زه به هغه پرې نه ږدم او په خس او خاشاک به تکیه ونه کړم. بدر بن مغیره زغل ته وکتل او ویې ویل فردیناند فکر کوي چې موږ ستومانه شوي او خوب را باندې زورور شوی. زموږ د مرۍ د ټینګولو نه وړاندې دی موږ ویده کول غواړي
خو د داسې څوک موږ ته د خوب د سندرو اورولو لپاره ټاکلی چې غرناطو یې په خوځولو له خوبه راویښه کړې وه. د هغه دغه د سخاوت نه ډک وړاندیز خوب راوړونکي دارو دي او زموږ په حلق کې د دې د باد اچولو لپاره داسې لاس ټاکلی چې تر پرونه د غرناطوی توره وهونکی مټ و. نن د غرناطوی وروستی امید موږ د مایوسۍ وروستی کندې ته ورټېل وهي. زموږ د محسن، زموږ د مشر او زموږ د لارښود په ګمان زموږ ژوند ډېر ګران بیه دی. ځکه خو اوس راغلی او مشوره راکوي چې موږ باید ذلیل اوسو خو ژوند باید پرې نږدو. سلطان الزغل ته وایي چې له دښمن سره سوله به موږ ته د تیاري موقع راکړي، مګر ته ولې داسې سوچ نه کوي چې دښمن پر موږ د وروستي ګزار لپاره په خپله د تیاري ضرورت احساسوي. په عملي دنیا کې د کمزوري او زورور ترمنځ د تړونو او معاهدې هیڅ معنا نشته. داسې معاهدې کمزوری په زنځیرونو تړي او زورور ته د تورې تیرولو موقع ورکوي. که موږ توان درلود نو د دښمن د بدو هیلو سره به ژوندي وو، او که موږ ناتوانه او کمزوري وو نو د دښمن له لورې د نیکو هیلو څرګندونه زموږ د بقا لپاره بس نه دی. زموږ د عزت، زموږ د ازادۍ او زموږ د بقا ضمانت یوازې زموږ تورې کولی شي، او زموږ تورې به د فتح او یا مرګ نه پرته په تکې کې دننه نشي. آیا موږ په هغه دښمن باور وکړو چې د مالقه له نیولو وروسته مسلمانانو ته امر وکړ چې د ساحل سیمه پرېږدي؟ آیا ته دغه سړي په لیک موږ ته د اعتماد مشوره راکوي چې لاسونه یې زموږ د قوم د ماشومانو او تورسرو په وینو رنګ دي؟ زه دا پوښتنه کوم چې کله د مالقه په کوڅو کې د مسلمانانو د میرمنو عصمتونه لوټېدل، دغه سخي او مسلمانه پاچا چیرته ویده و؟ که ته په ځان غولولو اخته شوی وي، د خدای په خاطر موږ په دې بیمارۍ مه اخته کوه. ته په دې خبره اندېښمن یې چې زموږ قربانۍ بې هدفه دي، خو زه تا ته عرض کوم چې قرباني په خپله یو هدف دی. که زموږ په برخه د عزت ژوند نه وي نو د عزت د مرګ لاره خو نه ده تړلې. بدر بن مغیره د احساساتو په حالت کې له کرسۍ نه راوچت شو، ودرېد، ویې ویل د کوم قوم وینه چې په بهېدو نه خلاصېږي بلکې هغه وخت وچېږي چې دوی د ذلت ژوند غوره کړي. فردیناند ته ووایه چې موږ د خپلې ازادۍ په قیمت ادا کولو پوهیږو. تر اوسه پورې د فردیناند د فتح سیلاب د شګو بندونه مات کړي دي، خو دې درې ته په راتلو سره به له هغو کمرونو سره مخ شي چې په تیرو پیړیو کې د ډېرو توپانونو مقابله کړې ده. زه پوهیږم چې ته له موږ سره د خواخوږۍ جذبې دلته راوستی. ته نه غواړې چې موږ په هغه لاره وړاندې ولاړ شو چې له ازغیو پرته بل هیڅ پرې نشته. خو زموږ پښې له ازغیو سره عادت شوي دي، دا بدنونه د ګلانو له بسترې سره اشنا نه دي. که ته په دې خبره خفه یې چې ستا په لارښوونه کې زموږ قربانۍ خوشې ولاړې، نو موږ هم پر دې خبره افسوس کوو چې هغه سړی چې د الحمرا د مرمر ډبرو په کوټو کې په اوسېدو او په بخملي بسترو په خوب عادي و، په بوډاتوب کې له موږ سره د جګړې ستونزې وګالل. ابو عبدالله ته د غرناطوی تخت او تا ته د اندلس پاچاهي مبارکه وي. تاسو زموږ غم مه کوئ، موږ د تورو په سیوري کې سترګې غړولې او د غشو په باران کې ویده کېدای شو. هغه اوښکې چې الزغلي د تم کولو هڅه کوله ناڅاپه راوخوټېدې. د هغه له رېږدېدونکو شونډو نه په درد کې ډوب غږ اوچت شو. بدره خپل لوېدلي ملګري ته بې ځایه ډیکې مه ورکوه. ته به ما د دې شرم او خجالت په ځمکه بیا ونه ګورې. زه افریقا ته ځم، تا ته ما غوندې د کمزوري انسان اړتیا نشته. او پاتې قوم پر ابو عبدالله قناعت کړی. په اندلس کې که د مسلمانانو څه د راتلونکي تمه ده، امین یې ته یې. د اندلس هغه خلک چې ستا په پله پلې ښودل غواړي ټول به تا ته ځان راورسوي. زما سره څه زیور او طلا ده، زه به د قوم دغه امانت تا ته راولېږم. له رخصت نه وړاندې زه دا وایم چې ته زما په اوښکو غلط ګمان ونه کړې. دا د پښیمانۍ اوښکې دي. او ابو محسنه ستا مقام هم دا دره ده. الزغل دا وویل او جګ شو، ویې ویل زه نور ځم. بدر وویل ته ستومانه یې، تر سبا پورې استراحت وکړه. الزغل وویل نه، زه همدا نن ځم. ماښام مهال بدر او د هغه څو نورو ملګرو د یوې ویالې په پله الزغل ته مخه ویله. ابو عبدالله چې کله د خپل تره په باب واورېدل چې اندلس یې پرېښود او افریقا ته ولاړ، نو مالقې ته فردیناند ته د مبارکۍ پیغام واستوه او په غرناطوه کې د جشن تیاری ونیو. د شپې مهال د الحمرا ماڼۍ او دیوالونه په ډیوو او مشالونو چراغان شو. په یوه لویه کوټه کې ابو عبدالله خپلو وفادارو او نږدې ملګرو ته میلمستیا تیاره کړې وه.
ډوډۍ نه وروسته د سندرو او نڅاو دور پیل شو. د شرابو پیالې وګرځېدې او کله چې دغه محل ښه تود شو نو ابو عبدالله د شرابو په نشه کې زنګېدلی اوچت شو. ویې ویل په تاسو کې ځینو دا ویل چې زه بدنصیب یم. له نن نه وروسته ماته څوک بدنصیب ونه وایي. زه د غرناطوی پاچا یم. د فردیناند وعدې رښتیا دي. ماته به د غرناطوی ټولې سیمې بیرته راکړل شي. تاسو ولې چوپ یاست؟ وخاندئ، سندرې ووایئ او چې څومره مو زړه غواړي شراب وڅکئ. زه به ستاسو لپاره پالهمرا کې د شرابو ویالې وبهم. د البکسرا د انګورو نه به ټول شراب جوړي. ما د ښار خلکو ته هم د جشن لمانځلو حکم کړی و، خو اورېدلي مې دي چې ځینو شر خوښوونکو په کوڅو کې مشالونه ګل کړي دي. دا د هغو خلکو له لاسه چې له بهر نه راغلي او په غرناطو کې دا مشوره کړې چې عیسویانو پر دوی ډېر ظلمونه کول. زه وایم دا دروغ دي. په راتلونکي کې به داسې خلکو ته ښار ته په ننوتلو بندیز وي. د لوی فردیناند په خلاف نارې به نور نه زغمل کېږي. هغه زموږ مرستندوی او محسن دی. نن چې تاسو په الحمرا کې څه وینئ دا ټول د هغه لورې نه ده. خو د ښار حالت له الحمرا نه بلکل بدل. ماښام چې د سرکاري حکم له مخې په کوڅو او واټونو کې مشالونه بل شوي وو، هغه د ابو عبدالله پر خلاف مظاهره کوونکو په زوره بیرته مړه کړه. مظاهره کوونکي ټوله شپه په کوڅو او جادو کې وو او د ابو عبدالله او د قوم د غدارانو پر خلاف نارې وهلې. په ښار کې چې د ابو عبدالله ملګرو خپل کورونه رڼا کړي وو، پر هغوی ډبرې او لوټې وورول شو. د علماو یوه بانفوذه ډله له دې مظاهره کوونکو سره وه او کومو تش په نامه ملایانو چې په منبر د ابو عبدالله د عمر د اوږدوالي دعا وکړه، ځوانانو طالبانو هغوی له جومات نه وشړل او په وهلو یې صرفه ونه کړه. د نارینهو په څیر ښځې هم په مظاهره راوتلې وې او ټوله شپه په کوڅو کې ګرځېدلې. په دې ډله کې د غرناطوی له ښځو پرته مهاجرې مېرمنې هم وې چې اوښکو یې د غرناطوی اوسېدونکو ته په مالقې او بیغه کې د عیسویانو د ظلم داستانونه اورولي وو. ابو عبدالله 3 ورځې جشن لمانځل. 3 ورځې د الحمرا دیوالونه د حکومت د عیاشو واکمنو د کړس سنده خنداګانو او د رویت داهونو ترمنځ حایل وو. 3 ورځې پرلپسې د سرو شرابو پیالې تشېدې او د غرناطوی ولس له سترګو نه وینې څڅولې. او 4مه ورځ ابو عبدالله د فردیناند دا لیک لوست. موږ ته معلومه شوې ده چې په غرناطوی کې زموږ رویت له تا نه خوښ نه دی او په ښار کې باغیان راټولېږي. موږ د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ په راتلونکي کې د هر ډول جګړې او ټکرو د مخنیوي په خاطر ضروري بولو چې ته غرناطو موږ ته وسپاره. د دې لیک په جواب کې زه یوازې دا اورېدل غواړم چې پوځ ته مو د غرناطوی دروازې بندې نه شي. که داسې نه وي نو موږ به د زور استعمال ته مجبور شو. کله چې غرناطوی ته درشو ستا د راتلونکي په باب به پرېکړه کوو. که ته له موږ نه د سخاوتمندانه سلوک په تمه یې نو بې شرطه اطاعت ضروري دی. د ابو عبدالله په څیر د هغه حکومت د سردارانو له سترګو نه هم د شراب و خمار ولوېد. ټولو حیران دریان یو بل ته کتل. د الحمرا په دروازو او دیوالونو تورې وریځې راخپرې شو. ابو عبدالله د فردیناند استازي ته وکتل او په کمزوري غږ وویل تر 2 ورځو پورې به لوی پاچا فردیناند ته زموږ لخوا ځواب ورشي. د ابو عبدالله لومړی وزیر طریف بن مالک د بربري قبیلو تر ټولو لوی سردار، هغه جګ شو ځواب یې ورکړ. فردیناند ته زموږ په باب خامخا څه بدګماني پیدا شوې او زه ډاډه یم چې دا غلط فهمي به زر تر زره لرې شي. که ستاسو مشوره وي زه پخپله هغوی ته ورتلو ته تیار یم. بل سردار اوچت شو ویې ویل فردیناند موږ ته یوازې 2 لارې پرېښي. یوه دا چې د ده حکم عملي کړو او په خپلو کورونو کې د هغه وحشیانو هرکلي ته چمتو شو چې لومړنی هدف به زموږ د خویندو او تورسرو بیابرو کول وي. دویم دا چې موږ یو باعزته مرګ ته چمتو شو. یو بل سردار اوچت شو ویې ویل جګړه موږ ته له مرګ سره مساوي ده. ابو عبدالله ته ناڅاپه څه په خیال کې ور وګرځېدل او لږ په هیلهمنه لهجه یې وویل طریفه ته ابو داود ته ورشه. په دې وخت کې بل څوک تر هغه ښه لاره موږ ته نشي راښوولی. که فردیناند ته زموږ په باب څه شکونه پیدا شوي وي نو هغه یې لرې کولی شي. فردیناند د هغه د لوشه حاکم ټاکلی. ته ژر تر ژره هغه ته ورشه. لږ ځنډ وروسته طریف د لوشه په لور وخوځېد. ابو داود طریف بن مالک ته وکتل ویې پیژند. خو د طریف د هیلې پر خلاف هغه د تاوده هرکلي په ځای له کرسۍ نه راپورته نه شو او تش لاس ورکول هم مناسب نه بلل. یوازې ده ته مخامخ تشې کرسۍ ته اشاره وکړه.
طریف چې په کرسۍ کېناست زړه نازړه یې وویل زه ابو عبدالله ته راستولی. ابو داود ځواب ورکړ ما ته معلومه ده ته له مانه مشورې اخیستلو ته راغلی. طریف وویل نو تا ته معلومه ده چې فردیناند له موږ سره واده خلافي کړې؟ ابو داود ورزیاته کړه زه د یو والي په حیث د خپل پاچا پر خلاف څه اورېدو ته تیار نه یم او زه ابو عبدالله ته هم د دې مشوره نشم ورکولی چې د خپل پاچا له حکم نه سره غړاوی وکړي. طریف وویل مګر ما دا ګڼل او راغلم چې ته یو مسلمان یې، ته د غرناطوي خیر خوښونکی او د لوشه د والي په حیث هم ته د غرناطوي د حکومت یو غړی او دا ښار زموږ دی او زه له تا نه د دې پوښتنه کوم چې موږ باید څه وکړو. ابو داود ځواب ورکړ د ځواکمن په وړاندې د کمزوري اطاعت تل بې شرطه وي. ابو عبدالله ته زما همدا مشوره ده چې دی د ځان د فردیناند د رحم او مهربانۍ ته وسپاري. طریف ورزیاته کړه مګر تا زما په مخ کې ابو عبدالله ته څو ځلې ډاډ ورکړی چې فردیناند به ورسره دوکه نه کوي. هغه زموږ خواخوږی او خیرخوا دی، هغه د خپلې پاچاهۍ د پراخولو په تمه کې نه دی. هغه بازوغل ته له ماتې ورکولو وروسته د غرناطوي ټول حکومت ابو عبدالله ته سپاري. اوس هغه وعدې څه شوې؟ افسوس چې تا د لوشه د ولایت په تمه دا هیره کړه چې د مسلمان قوم یو غړی که غرناطوي ته عیسوي پوځ ننوت نو زموږ پای به د مالقې له خلکو نه هم بد وي. ابو داود بیا په هماغه بې پروایۍ ځواب ورکړ ما د ابو عبدالله او فردیناند ترمنځ د یو استازي مسؤلیت ترسره کړی. طریف وویل نه ته ابو عبدالله د فردیناند په دروغ وعدو اعتماد کولو ته تشویقوه. ابو داود ځواب ورکړ آیا د ابو عبدالله په څیر زه هم اشتباه نشم کولی؟ که تاسو له تباهۍ نه ځانونه ژغورل غواړئ نو آیا دا ضروري نه ده چې د ابو عبدالله پر ځای یو بل هوښیار او د تدبر خاوند ته د غرناطوي واکمني وسپارل شي؟ د نصرانیانو له کسات نه د ژغورنې یوازینۍ لاره دا ده چې ستاسو کوم مشر هغوی ته د غرناطوي د ولس لخوا د بشپړې وفادارۍ ډاډ ورکړي. طریف ورته وویل که د غرناطوي خلک تا د لارښوونې لپاره وغواړي ته دې خدمت لپاره چمتو یې؟ کله چې زه دا احساس کړم چې زه د هغوی څه خدمت کولی شم نو بې له غوښتنو به ورځم. طریف ورزیاته کړه مګر ما اورېدلي دي چې د لوشه مسلمانان ستا تر سیوري لاندې تر ژوند ځانونه مرګ ته نږدې بولي. ابو داود وویل د دې سبب دا دی چې زه دوی تر اوسه د زړه له تل نه خپل لارښود نه یم منلی او زه د دوی په اړه په پوره ډاډ له فردیناند سره خبره نشم کولی. طریف جګ شو ویې ویل د دې مطلب دا دی چې تر څو د غرناطوي د ټولو ښارونو مسلمانان په یوه خوله د فردیناند د کوم وړوکي جاسوس قیادت قبول نه کړي خلاصون امکان نه لري. د طریف د توقع پر خلاف ابو داود پر ډاډمنه لهجه ځواب ورکړ په داسې حالاتو کې په احساساتي خبرو څه نشي ترلاسه کېدی. زه رښتیا هم د فردیناند جاسوس یم خو تاسو هم د هغه په خدمت کې څه کمی نه دی کړی. خپل زړه ته دې وګوره آیا دا نه احساسوي چې که ته د ابو عبدالله پر ځای وای د غرناطوي لپاره به غوره وای؟ طریف ورزیاته کړه نه زه له ابو عبدالله سره غداري نشم کولی. ابو داود وویل ډېر ښه همداسې ده مګر د دې سبب دا نه دی چې ته ابو عبدالله د غرناطوي غوره لارښود ګڼې بلکې د دې سبب دا دی چې تا د لوی وزیر منصب ته د رسېدو لپاره د داسې سړي پاچا کېدل ضروري بلل. که ته په دې ډاډه وای چې دا زغل او ابوالحسن په واکمنۍ کې دې هم دې منصب ته رسېدی شوی